نو لکه څنګه چې دا لومړی ویډیو دی نو غواړم تاسو ته هغه کتاب در وپېژنم چې زما په ژوند کې ډېر بدلون راوستی دی. سلامونه ملګرو، زه هغه یم چې ته یې په اړه فکر کوې. نو دا اړینه نه ده چې زه څوک یم، خو دا اړینه ده چې څه کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ له دې مخکې موږ په ټیک ټاک او فیسبوک کې خپرونې لرلې او فعالیت مو لرلو او هلته مو ماشاءالله ډېر ملګري لرل. خو له بده مرغه موږ په یوټیوب کې کوم خاص چینل نه لرلو، همدې لپاره چې موږ پکې لوی ویډیوګانې خپرې کړو. نو په یوټیوب کې مو دا پاڼه په دې موخه پرانیستې دی چې وکولی شو د کتابونو په اړه اوږدې ویډیوګانې هم ریکارډ کړو او اپلوډ یې کړو، تر ملګري ورسوو. نو په دې برخه کې به زموږ تر ټولو لویه موضوع دا وي چې کتابونه ور وپېژنو. کوم کتابونه باید مطالعه کړو او ولې مطالعه کړو، د څه لپاره دي. نو په دې پاڼه کې به ټولې همدا ډول ویډیوګانې تاسو سره شریکوو او ځینې نور پروګرامونه به هم لرو انشاءالله چې هغه به هم تاسو په راتلونکي کې له موږ سره وګورئ. خو ستاسو ملتیا ضرور دی، دا ځکه چې د پښتو ژبې د بډاینې لپاره. لکه څنګه چې نن د غبرګولي 8مه د مې میاشتې 9 سره سمون خوري، نو د پښتو ژبې ورځ هم ده. د پښتو ژبې ورځ مو ټولو ته نیکمرغه. د همدې لپاره چې نن د پښتو ژبې ورځ ده، نو دا چینل مونږه پرانستلو او دا لومړی ویډیو به پکې خپره کړو. نو که چیرې غواړئ له موږ نه ملاتړ وکړئ او زه باوري یم چې له موږ نه ملاتړ کوئ، دا پاڼه درسره خوښه کړئ، تر نورو ملګري هم ورسوئ. دا نه یوازې چې یوه پاڼه دی، بلکې د پښتو ژبې د پیاوړتیا لپاره یو بنسټ ایښودل دي. نو زه باوري یم چې ورځ به په دې پاڼه کې هم په سلګونو زره ملګري ولرو او د پښتو ژبې لپاره به خدمت کوو. نو لکه څنګه چې دا لومړی ویډیو دی، نو غواړم تاسو ته هغه کتاب در وپېژنم چې زما په ژوند کې ډېر بدلون راوستی دی. نو هغه دا یو کوچنی کتاب دی چې نوم یې دی زما پنیر چا یوړو. دا یو کوچنی کتاب دی خو ډیر ژور او ډیر اغیزناک دی. دا کتاب د ډاکټر سپنسر جانسن لیکنه ده چې پښتو ژبې ته ثناء الله مومن راژباړلی دی. دا یو کوچنی کتاب دی خو فکرونه بدلوي. دا کتاب موږ ته راښیي چې په ژوند کې بدلون خامخا راځي، که ته وغواړې او که ونه غواړې. ځینې خلک له بدلون ویریږي او ځینې پرې غوسه کوي، خو بریالي خلک څه کوي؟ بریالي خلک ځان له بدلون سره همغږي کوي او مخته ځي. په دې کتاب کې پنیر د انسان د هیلو، کار، پیسو، آرامه ژوند او غوره اړیکو نښه ده. کله چې دا پنیر بدل شي نو انسان هم باید بدل شي ورسره. او د کتاب تر ټولو لوی پیغام دا دی چې که ته بدلون ونه مومې نو له منځه به ولاړ شې، شاته به پاتې شي. نو که چیرې ته هم غواړې چې په ژوند کې دې له بدلون سره په زړورتیا مخته لاړ شې، نو دا کتاب ستا لپاره دی، حتما یې ولوله. له پراخ کتاب پلورنځي څخه به تاسو ته داسې نور ښه او غوره کتابونه در پېژنو، خو په دې شرط چې دا پاڼه در سره وڅارئ او تر نورو ملګرو هم ورسوئ. تر بلې ویډیو مو په لاس سپارم. ښې چارې.